الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه ډېر خوبونه وینم چې صدقې په مسجد کې ورکومه، دسترخوان مې اوار کړي، خیراتونه کوم. ځینې خلک راته وایي چې دغسې خوبونه ښه نه دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صدقه ورکول دا د دې تعبیر تفسیر الاحلام منتخب الکلام فی تفسیر الاحلام داسې کړی دی چې څوک صدقه په خوب کې کوي، دا اصلا تنبیه پر دې ده چې ځینې فقرا د ده څخه د صدقې طلب کوونکي دي او دی مصدق یعنې صدقه ورکوونکی انسان دی او دا صدقه دی جاری وساتي. تفسیر الاحلام جلد ام صفحه 395. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.